طالبانو مخالفان د یو متفاوت افغانستان شموله حکومت جوړېدل غواړي. د افغانستان ځینې هغه پخواني چارواکي چې د طالبانو عمده سیاسي مخالفان بلل کیږي وایي په خپلو تازه بحثونو کې د یو متفاوت افغانستان شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومونو له کادرونو جوړ وي. دغه سیاستوالو له ډلې انجینر محمد خان چې په تیر حکومت کې د اجرایي ریاست مرستیال و له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویسټ سره په کتنه کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د په وینا د سهامي حکومت بڼه ونه لري. هغه وویل که افغانستان شموله حکومت جوړیږي سهامي حکومت دی نه وي چې ګواکې دا د دې ګوند سهم دی، دا د دې قوم سهم دی، دا د دې سمت سهم دی یا دا د دې شخص سهم دی، بلکې مهمه مسله دا ده چې د ټول افغانستان او ټولو اقوامو پر معیارونو کادرونه راشي او یو ملي حکومت دی جوړ شي. قدرمنو لیدونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.